السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه دوستانو. نوې ویډیو ګورئ. نن درته دا ښایم دوستانو د ټلیګرام د ګروپ بهتروالی چې موږ تاسې په ټلیګرام کې سره ملګري سو، ګروپ جوړ کړو، خپل ملګري پکې واچوو چې هغه څومره بهتره ده او څومره زموږ پر طبیعت باندې کېږي او څه بهتروالی لري پر واتساپ باندې دوستانو. نو راځئ چې دا طریقه درته وښیم. تر هغه دمخه دوستانو تاسې ضرور زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نښان هم راځي، تاسې به دا هم ووهئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې تاسې معلومات ترلاسه کړئ. نو اوس راځو دوستانو واتساپ ته. ګورئ دا واتساپ ته، په واتساپ کې چې کله موږ ګروپ جوړ کړو دوې لارې دي. یا به داسې کوو چې ټول خلک پکې مسیجان لیږلی شي، یا به داسې کوو چې یوازې موږ پکې مسیجان لیږلی شي. بیا نو هغه کسان هم لینک را لیږلی شي، هم ویډیو لیږلی شي، هم خبرې لیږلی شي، هم یو تصویر لیږلی شي، یعنې هر څه لیږلی شي. نو بیا په ګروپ کې ګډوډي راځي. دغه څخه وروسته نو د ټولو ورڅخه بد کېږي، اخر بېرته ټول کسان د ګروپ څخه وځي، ځکه هېڅوک د ګروپ دونه قانون نشي مراعت کولی. خو اوس ټلیګرام چې دوستانو، ټلیګرام بیا داسې دوستانو تاسې اوس ورته وګورئ. دغه یو ګروپ ته اوس ما جوړ کړئ دوستانو. مثلا دا انلاین ده، دا دوستانو د انلاین په نامه دا یو ګروپ ما جوړ کړئ دوستانو. کلیک مې ورباندې وکړئ، په دې باندې کلیک کوم، دغه د کلمه یا د پنسل نښان چې راغلی دوستانو، په دغه ځای باندې کلیک کوم، تاسې ورته وګورئ. په دې ځای چې مې کله کلیک وکړ دوستانو، دلته اوس دا پرمیژن راغلی ده، په دغه پرمیژن باندې کلیک کوم. دغه ځای هغه مهم او هغه تر ټولو اصلي شیان دلته دي دوستانو. تاسې اوس ورته وګورئ دوستانو، دلته 8 پرمیژنونه دي. اول سند میسج، که دا زه خلاص کړم هر څوک کولی شي میسج ګروپ ته ولېږي، او که بند کړم نو بیا یوازې زه کولی شم چې ګروپ ته میسج ولېږم. دا یوه خبره دوستانو، تاسې په یاد لرئ. او سند میډیا، که دا خلاص کړم یعنې دا آن یې دوستانو، نو هر څوک کولی شي ګروپ ته ویډیو راولېږي، او که اپ یې یوازې زه کولی شم ګروپ ته ویډیو ورولېږم دوستانو. خو دوی به راسره یي، خو ویډیو به نشي رالیږلی دوستانو. دریم د دوستانو سټیکر یا ګفټ دوستانو، نو هغه هم که بند کړم هر څوک نشي کولی چې راویلېږي، او که خلاص کړم څوک نشي کولی. او مهم شی دوستانو هغه دغه امبیډ لینکس ده. که لینکو ته اجازه وي، مطلب د بل واتساپ د ګروپ، د بل شي، د بل ویډیو، د یوټیوب، د ګوګل، د هر څه، نو بیا دا خلاص کړه چې هر څوک لینک ولېږلی شي. او که بند شي دوستانو، نو نورې ویډیوګانې او خبرې او هر څه به لیږلی شي، خطونه به لیږلی شي دوستانو، خو لینک به چاته نشي لیږلی. نو دا یې ډېر بهتروالی دی دوستانو. همدارنګه تاسې اوس ورته وګورئ، دغه اډمنسټریټور د دوستانو په بخښنې سره، نو دغه یې مشر دی دوستانو. دلته تاسې کولی شئ بل مشر هم ورته ولګوئ، او کسان هم پکې زیات ځایېږي دوستانو. دا یې بله ښه لاره ده دوستانو.